Pakistan has been, on one hand, collecting billions of dollars from the US and many other Western countries in the name of fight against terrorism, despite the fact that Pakistan is using the fund to keep and extend the business of tourism day to day. And on the other hand, telling Pashtuns ethnicity to fake that Pakistan has been terrorized, which proves two faces of Pakistan. Kill Pashtuns to demonstrate that Pakistan suffers terrorism and thereby acquire assistance from the international community and its allies. We are here to let the world know that Pakistan is not only a threat to the region, but to the entire world and humanity. We urge the international community to mediate and support the basic human rights. Pashtun Tahaffuz have been enduring to get from the tourism, producing and exporting Pakistan. We would like to let you know that if you don't join us in our voice against terrorism, you will not remain safe either. At last, I would like to take this opportunity to thank you all for participation in backing the voice of right under the shadow of Afghan Residents Association in France. And that's all. ملګرو یو غږ ما سره غبرګه کوي او زه ډېر کوشش کوم چې خپل غږ ډېر هغه ته مې زور ورکړم. مننه کور به نه ټولو جواب راکړي چې پنجاب فوج به راورکاو. در پښتون با در پښتون، در پښتون با در پښتون، در پښتون با در پښتون. په بله ناره چې پنجاب فوج به پکېږي. یہ جو دہشتگردی ہے، چې درنې شملې درته ټیټېږي د منظور په دې خلیفه چانس ده. چې درکړم دا عزت وي که ذلت وي. کېنه والا کې کېنه. درنو دوستانو توجه وغواړم چې راکړی چې درکړم دا عزت دی که ذلت دی، دا د عرش مهرباني ده، دا د عرش لوی کرامت دی. موږ له ژوند سره کار دی، موږ مرګ نه غواړو هېچا ته. زموږ لوی کور انسانستان دی، زموږ پیشه انسانیت ده. د ښکلا د دنیا مورې، د شراب د خم لورې، زما په سترګو کې دوزخ دی، ستا په سترګو کې جنت دی.
ته په ټولو کې راګورې ته په ټولو کې انغښتې که تورات دی که انجیل دی که قرآن دی که دګت دی پر نوزادو ارمانونو د سکروټو باران وینې پر نوزادو ارمانونو د سکروټو باران وینې دا څه نوې لوبه نه ده ستا د شونډو حرارت دی او میکده ته نامه نسته میکده ته نامه نسته هم حرم دی د شیخانو د مور شعر دی زما اوس بیا دنیا ته نت دی او دا د ژوند د ښایست زوی دی دا د ژوند د مینې اور دی ټول هېواد د سوله ټول هېواد پر لت دی او دا نقیب هم د تاجار دی دا پښتون هم له تاجار دی دا نقیب هم له تاجار دی ای وطن زوروره ستا په مینه کې برباد دی پروت په وینو کې لت پت دی کینې والا کوي لږ نظم جوړ کې والا کوي کینې والا کا بنګلې ورانسوه څنګه په شپه کې نوې خونې پرې ورانسوه څنګه ملایکو د آدم جوزه سجده وکړل څنګه په سجد کې خپل ځکه د ابلیس له ورته ګوري صدر الله
خلک کېنوئ دا خلک کېنوه دا خلک کېنوئ دا کېنوه دا مخته نفر هم کېنوه دا خلک کېنوه ولکه دا مخته نفر کېنوه جواب نشم ورکولی څه لیکلي دي دا مخته نفر کېنوه ولکه ختم شو ده زنزر لگی
د غازي امان الله خان ته د خدای پاک لوړې درجې ورکړي چا چې موږ تاسو ته ازادي راوړې ده د کفر په خاوره کې ولاړ یو د هغه ته تاج ملګري ښه په خبرې واورئ نن چې کوم پښتو به بل ولي دا خدای صاحب محمد اشرف غني ته ملاتړ وکړي قسم درته یادوم والله العظیم والله بالله او ثبت الله که به د یو ذرې شخصي نه د ګټې تمه لرو د افغانستان لپاره افغانستان لپاره افغانستان لپاره انشاءالله زمونږ تاسې ولسمشر عالم شخصیت ده که څوک یې نه مني وروره ساره دې وچوي اجازه راکړئ په 3 کاله کې ډاکټر صاحب د افغانستان دښمنان یې زاویې نه کړل دهشتګرد یې معرفي کړه ترورستان یې معرفي کړه کمرې ګورې ټول وایي زنده باد ډاکټر اشرف غني ځینې خلک وایي خیاطان موږ نوکران یو موږ د خپل ولسمشر که څوک خیاط وایي که نوکر وایي که هر څوک موږ ملاتړ یو د بدبینانو دشمنانو ته زړه وچوي یوه خبره ډېره مهمه ده ملګرو ښه یې واورئ او دا شی په ځان فرض وګڼئ پرون د راتلونکي ټاکنو لپاره نوملیکنه شروع شوه نن به تاسو اوس دنیا ولیده علم مو وکړ پوهه مو وکړه زده کړې مو وکړې نړیوال مو ولیده هر مملکت ته چې ځئ په انسان کې دومره پوهه راولي لکه یو ځل چې پوهنتون خلاص کړئ ملګرو دا تعهد وکړئ چې په خپلو کورنیو به موږ دا کار کوو چې هغو تذکرې واخلي د راتلونکي انتخاباتو دپاره کارتونه واخلي ټول افغانان یو پښتانه یو خور زما خور ده زما خور ستاسې خور ده په عمل کې به خویندې زیرایه به ورسوي انشاءالله دا کار به کوو دشمنانو د در صاحب اشرف غني ملګرو یوه خبره بل تاسې نن د اروپا په سطحه د فرانس میشتو ځوانانو دلته ډېر مېلمانه راغلي د بروکسل نه المان نه د مختلفو هېوادونو نه خو تاسې میزبان یاست تاسې کوربه یاست تاسې یاست چې موږ مو دعوت کړو موږ مو کش کړلو ستاسو اتفاق او اتحاد ستاسو د ټولنې نه مننه ستاسو نه مننه ستاسو غیرت ستاسو ایمان ستاسو دا محبت دا ټول موږ ته هیلې امیدونه راکوي د خپلو مشرانو ملاتړ وکړئ دلته کومه کمیټي لرئ اتحادیه لرئ دې سره ودرېږئ ملګرو یو شی بل تل چې خراب کړي یو بل پسې خبرو خراب کړي یو نورې نه کوئ که په مجلس کې چا غیبت کوو ستاسو د مشرانو بدرد یې یادوو خوله یې پرې بنده کړئ انشاءالله یو کې په اتفاق وکړئ اتحاد انشاءالله نور یو شی بل درته وایم دا دزماران وایي چې تاسو په اروپا کې ولې اوسېږئ موږ چې کله خبرې کولې هغوی موږ ته وایي چې تاسو خو د اروپا پاسپورټ لرئ موږ ته مبارزه کې پاسپورټ ویزا هر څه د لاسه ورکړي موږ هر څه د لاسه ورکړي او آماده یو نورو قربانیو ته بنګالیانو 30 لکه قرباني ورکړه نن آزاد بنګلادیش لري ملګرو که بنګالیانو قرباني نه ورکړې نن به بنګالیان هم داسې ذلیله وي داسې به وژل کېدل لکه موږ پښتانه چې وژل کېږو نو انشاءالله هر 10 نفر کې به یو نفر قرباني ورکوو 9 نفر به
دا منطقه ولرزیږي لروبر دشمن ISI تاسو وای مور نه باد ISI د پښتنو قاتلین ये जो दहशतगर्दी है بس آخري دعا ده وکړو اتفاق اتحاد وکړئ تاسو ټول مننه انشاءالله زموږ تاسو په ژوند باندې د یو پرمختللي متفق او متحد افغانستان په هیله یو خبره وکړه زه خپله ملا یم ټول ملایان نه یادوو هغه ملا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم روان ده هغه زموږ د سترګو تور ده خو د پاکستان د شیطان خانو ځینې ملایان چې وطن بربادوي موږ به دا وایو یہ جو ملاګردي ہے ये जो मुल्लागर्दी है ये जो मुल्लागर्दी है ये जो दहशतगर्दी है ये जो दहशतगर्दी है या अल्लाह زموږ په ژوند کې پرمختللی متحد او متحد افغانستان په اسمان ته لاس وربدي زموږ په ژوند کې پرمختللی متفق او متحد لوی افغانستان په السلام علیکم د ټولو اروپا څخه راغلي مېلمنو استاد مننه همداشان پاریس ښار کې د ټولو افغانانو مننه کوم چې د افغان شمله جګړه انشاءالله د راتلونکي آخر کې به یو شعار ورکوي خو داسې شعارونه به وي چې تر سبا پورې ستاسو په مضمون کې هم یاد وي روزينا وشو كنا بس دغت الار ورقه مو بقى روزينا وشو
خاري صاحب څوک انتحاري در باندې ونکړي پاکستان خپل انتحار یاد وګوره راسره کېنه خاري صاحب هلته